سلامونه او نیکې هیلې هیله چې جوړ او روغ اوسئ. نن د هامو زون د تیلو د استخراج په هکله باندې تاسو سره خبرې کوم چې هیا موږ دغه قرارداد چې د چینایانو سره کړی دی دا د افغانستان په خیر دی، د افغانستان په ګټه دی که نه دی؟ ځکه چې دغه ډېر وختو کې په تلویزیونونو کې او په بهر کې چې کوم کسان ناست وه زیاتره په همدې باندې خبرې کولې چې دغه ډول قراردادونه د افغانستان ملا ماتوي او د افغانستان په خیر نه دی او دا هغه ډېرې خبرې وسوې، مګر اصلي موضوع تر اوسه پورې هم چا روښانه کړې نه ده چې هی په حقیقت کې هم د افغانستان ملا ماتوي که نه ماتوي. نن په دغه باره کې زه تاسو ته خبرې کوم چې چینایان ولې 80 سلنه چینایان ولې 30 سلنه ولې افغانستان ته ورکوي دغه ګټه. پر دغه باندې ټولې خبرې لرم، انشاءالله چې تاسو به هم قناعت وکړئ، ځکه چې په دغه برخه کې ما خپله کار کړی و. د فایبر پروژه زه د فایبر د اف ټي ټي ایچ جنرال منیجر وم په افغانستان کې. هلته هم موږ غوښتل چې په عین ډول باندې خصوصي سکتور ته یو بل بهرنۍ کمپنۍ سره موږ وسو په افغانستان کې د فایبر پروژه تر ټوله سیمو ورسوو. نو هماغه تجربه چې په فایبر کې وه هماغه کار دی د پی 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 پروژه ده. د هماغه پی 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 پروژه چې موږ په فایبر کې غوښتل په عملي کړو هغه دوی اوس غواړي د معدن وزارت د طریقې هم عملي کړي. نن تاسو ته د هغه په هکله باندې خبرې لرم چې دا موږ دپاره خیر دی که شر دی. راځئ درس ته ځو. مخکې له دې چې موږ اصلي موضوع ته ولاړ شو تاسو باید پی 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 وپېژنئ. پی 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 څه دی او څه رقم دغه سیستم په نړیوال سطح باندې کار کوي. پی 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 چې دی پابلیک پرایویټ پارتنرشپ دی، یعنی د دولت او خصوصي سکتور همکاري ده په یو پروژه کې. دا چې پی 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 څه ده زه یې لږ تاسو ته واضح کوم او په همیانه ژوند کې تاسو ته عملي کوم چې څه رقم په همیانه ژوند کې موږ د دې څخه کار اخلو. دغه د مثال په ډول باندې دا یو مځکه ده. دا مځکه ده چې ماته په میراث پاتې سوې ده، د پلار څخه په میراث پاتې سوې، د نیکه څخه په میراث پاتې سوې ده، مګر زه اوس غواړم په دې کې دا منطقه کې ګلان وکرم، په دې ځای کې ثمرداره درختې وکرم او دا خوا چې ده دا ټوله انګوري باغ کړمه او دا مځکه چې ده دا حاصلخیزه کړم او د دې څخه ګټه ترلاسه کړم. زما څخه څه سرمایه شته؟ زما څخه سرمایه شته یوازې همدا مځکه ده. د پلار میراث راته پاته دی، نور هیڅ پیسې ما سره نشته. اوس څه رقم دغه رقم په همدې وچه مځکه دغه وچه مځکه څه رقم په شنه مځکې واړومه؟ دې ته زه مجبور یم چې یو بل کس پیدا کړم. هغه بل کس چې پیدا کومه موږ په وطني اصطلاحاتو کې په بزګري ډول باندې، یعنی موږ یو کس ته په بزګري ورکوو. بزګري باندې هغه مثلا 12% ځان ته اخلي او 88% د مځکې والا ته ورکوي، چې بیا د مځکې والا کود هم ورکوي. ډېر شیان دوی خپل په غاړه دي. او د پی 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 څه رقم دی؟ پی 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 دا دی چې وایي مځکه ستا ده، زه راځم ورباندې سرمایه ګذاري کوم. ښه سرمایه ګذاري مې وکړه، زه دا حواله کې ټوله پلانومه چې دغه مځکه چې زه په دې باندې سرمایه ګذاري وکړم د 1 کال لپاره، 2 کال لپاره، 3 کال لپاره چې زه سرمایه ګذاري کوم. د مثال په ډول باندې زه 15 لکه افغانۍ پر دې باندې مصرفوم چې دا ګلخانه جوړه کړم، دې ته باغ جوړ کړم، دې ته جوکې جوړ کړم. دا ټوله دا 15 لک روپۍ چې ما مصرف کړي او دا 15 لک خو په یو کال کې ما ته بیرته په لاس نه راځي. زه دغه سړی مجبوره دی چې د دې سړي سره خامخا 10 کاله ورسره قرارداد وکړي تر څو دا 15 لکې خو ورته پوره شي. بیا چې 15 لکه پوره شوه دلته نو بیا ته په مارکیټ کې ګورې چې یو کس څوک، یو کس دی چې په 10% باندې ستا سره په ګټې کار کوي، بل کس دی په 40% باندې کار کوي، بل کس دی په 50% باندې ستا سره کار کوي. یعنی وایي وروره زه دا 15 لکه افغانۍ زه پر دې باندې مصرفوم، دا 15 لکه افغانۍ چې مصرف شوه زه 50% ورباندې ګټه اچوم، پسې زه دا مځکه او دا هر څه زه در پرېږدم. ځکه چې ما خو اول 15 لکه مصرف کړي، دا 15 لکه زه یې پیدا کړم. د 15 لکه نه وروسته زه باید، بعضې وایي چې زه 10% فایده غواړم، بعضې وایي چې 40% فایده غواړم، بعضې وایي 50% فایده غواړم. بیا په دې کې ګور دلته که رقابتونه ډېر شوه خو ښه دی، او که رقابت نه وي د مثال په ډول باندې
دغه یو نفر وي او دا یو نفر وي وایي وروره زه په دا 50% در سره کار کوم نور په هغه باندې در سره کار نه کوم بیا ته مجبور یې چې همدې یو 50% سره ولاړ شې ځکه چې بل نفر رقیب نشته په دې کې اوس د امازون سره چې موږ کار کوو یا د امازون په حساب باندې د امازون باندې چینایان زموږ څخه 0% ګټه اخیستې ده یعنی 0% ګټه اخیستې په دې کې دا یعنی په نړیواله سطح باندې ډېر ښه قرارداد دی دا 50% چې دی دلته اخلي دا 50% چې دی مثلا په دې باندې دا ټوله سیستمونه داسې جوړي د یو ذخیرې د جوړول دي او د تیلو د پروسس دی او دغه ټوله شان دا حدودا په میلیاردونو ډالر سرمایه ګزاري ده دلته او دی چې دا په میلیاردونو باندې سرمایه ګزاري کوي دا د 50% چې دی خپل هغه د مصرف په کې پیدا کوي او دا 0% چې دی دا 0% چې دی دا د ګټه ده او د ګټه پسې اخلي او دا 10% نور چې افغانستان دولت ته ورکوي دا د افغانستان دولت حق دی اوس دا به کله افغانستان دولت ته ورته سپارل کیږي د مثال په ډول باندې دغه چینایي کمپنۍ په شمال سون کې 2 میلیارد ډالر مصرف کړي دي چې کله دغه کمپنۍ خپل 2 میلیارد ډالر پوره کړه دا پوره شوه بیا پسې پر دې باندې 0% ګټه ده 0% ګټې هم واخیستله د هغه نه وروسته دغه ټوله سرمایه افغانستان دولت ته پاتې کېږي دا د افغانستان دولت حق کېږي بیا که په هغه وخت کې د افغانستان دولت نشوی چې دا مخته یوسي بیا ورسره قرارداد کېږي په هغه قرارداد کې بیا څه شی دي 0% مثلا دغه کمپنۍ خپل ګټه اخلي یا 10% خپل ګټه اخلي 80% تر 80% دا ګټه به چې ده دا د افغانستان دولت ته راځي دا د پی 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 سیکټور اګریمنټ دا په دنیا کې تر ټولو قوي او ډېر فایدهمند شی دی چې نن سبا په ډېرو ځایو کې استعمالیږي که تاسو لیدلی اوسئ دغه څو وخته کې د افغانانو څخه هغه د کابل دریاب باندې دلته دوکانونه جوړ شوي دي چې یوټیوبرانو هم په باندې ډېرې ویډیوګانې جوړې کړې پر دې باندې یو کس 100 میلیونه افغانۍ مصرف کړي دي دا کس د جریان زه خبره یم او یو بل کس هم غوښت رقابت هم وکړي خو کار تر کار تېر دا 100 میلیونه افغانۍ په دې دوکانونو مصرف کړي دي اوس دغه کس چې دی د دې 100 میلیونه افغانۍ په 20 کال کې چې کوم قرارداد یې کړی دی د کابل ښاروالۍ سره د 20 کال قرارداد یې کړی دی دا 20 کال کې دا کس باید خپل 100 میلیونه افغانۍ هم پوره کړي او ورسره 10% خپل ګټه هم اخلي 10% ګټه چې واخیستله وروسته تر هغه دا دوکانونه ټوله د کابل ښاروالۍ په ګټه راځي دا پی 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 اګریمنټ دی پی 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 سیستم دی چې نن سبا په دنیا کې ډېر ګټې دواړه اړخو ته اچولې دي او ډېر د نړۍ په سطح باندې که څه دا نوی سکتور دی نوی سیستم دی نوی اګریمنټ نوی هر څه د نوي دی په افغانستان کې په نړۍ کې دا د پخوا څخه هم دا وه مخکې له دې چې موږ د پی 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 نه مخکې موږ په انټر ګورنمنټل اګریمنټ باندې آی جی ای په اګریمنټ باندې موږ مخته تلو چې دا 50% وي او 50% بیا څنګه وو دا نو 50% چې وخت یو څوک درسره شریک شوی بیا موږ مجبور په جنګ کې ځینې ایستلی وای کوم کار یې مثلا د ایران د تیلو سره وکړئ ایران د تیلو سره هم امریکایانو انګلیسانو همدا کار وکړي اخر کې دوی مجبور شو چې په جنګ یې وباسي اینو په د عربو سره په همدې بدبختي کې ورته پاتې شوه اوس د انټر ګورنمنټل اګریمنټ څخه دا پی 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 ډېر ښه دی ځکه چې پی 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 وخت معلوم دی پی 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 وایي چې تا مثلا 2 میلیارده مصرف کړي دي 2 میلیارده وخت دولت هم باندې نظارت کوي نظارت چې وکړي هلته هر څه معلومیږي د هغه معلومېدو سره 2 میلیارده چې پوره شوه دا چې پوره شوه وروسته ورته 10% یا هغه 0% ګټه ورته ورکوي دا چې ګټه ورکړه دا قرارداد ورسره ختم دی دا پرېښه ورسره
او په دې کې بیا یو بل کار چې شتوب دی دا د افغانستان د انجینرانو روزل هم په دې اګریمنټ کې شته. دا اګریمنټ کې چې روزل دی مثلا 100 انجینران باید چینایي کمپنۍ د دې سیستم لپاره وروزي او دا 100 نفره چې دي دا هم په همدې پروژې کې حسابل کېږي. مثلا هغه سړي چې 2 میلیارده سرمایه ګذاري کړې ده په دې کې د دغه 100 نفرو روزل هم چې مثلا 10 میلیونه ډالر کېږي دا 10 میلیون ډالر هم پر دې باندې اضافه کېږي دا به برته څخه اخلي. دا نن سبا چې د دنیا کې د هر څه پیسې کېږي دا تاسو په مفت څوک نه درکوي. یو بل ویډیو در روانه ده اوس تاسو ته دا څه درته وایم امریکا او ناټو دا چې په افغانستان کې د 20 کال حضور درلود 2 میلیارده کومکونه وکړم 2 میلیارده کومکونه کړي دي. صحیح شو ګوره 12 میلیارده ډالر یې په بون کانفرنس باندې مصرف کړي دي. په بون کانفرنس کې چې بیا د رهبرانو ته چې پیسې ورکړي دي دا هر کال هر میاشت کې رهبرانو معاشونه وه دا ټول په دې 2 میلیارد کې حساب دی. دا رهبران چې په موږ باندې دومره ناست وه د دې رهبرانو اصلي چیرې په دې باندې یو ویډیو را روانه ده یعنې تاسو بیا وپوښتئ چې دې رهبرانو په موږ باندې څه وکړه. ښه دا و د پی 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 اګریمنټ و چې دغه په آخر کې بیا تاسو ته وایم کوم کسان چې په تلویزیون کې ناست نظر ورکوي چې دا د افغانستان په خیر نه دی دا څه دا خلک خپل د خېټې خبرې کوي او که هر څوک راځي په افغانستان کې د پی 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 د لارې هر کار چې کوي بس ورسره موافقه وکړئ او که تاسو مثلا په میډیا کې وایي چې 80 سلنه کمپنۍ اخلي او 10 سلنه دولت ته ورکوي دا چې دی بس دا د خیر کار دی ځکه چې دا په دې کې 20% د کمپنۍ ګټه ده 50% هغه خپل مصارف پوره کوي او دا چې پوره شوه په 10 کاله دی 20 کاله دی 30 کاله دی 40 کاله دی دا 10 کاله په اګریمنټونو کېږي 50 کاله او 100 کاله د 50 کاله په هاخوا بیا 100 کاله مستقیم 100 کاله کېږي. یعنې دا اګریمنټونه چې دي دا اوږدمهاله دي او د افغانستان په خیر دی په دې کې تشویش مه ورته کوئ چې هر څوک پی 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 باندې راځي نو سوداګریز اتاقونه هم باید په دې باندې کوشش وکړي چې دلته د پی 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 د هدرسه ډېر کارونه نور هم مخته یوسي. په دغه نږدې ورځو کې تاسو ته وایم چې د کابل کندهار سړک چې دی دا سړک هم په پی 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 ته وسپارل شي او د پی 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 لپاره پلان سړک هم دی بیا سړک کمپنۍ چې په دې باندې پانګونه کوي هغه سړک خپل پیسې پیدا کړي د دې پلان جوړ دی د راجستان تحقیقاتي مرکز سره دا پلان جوړ شوی دی چې سړک هم موږ د کابل کندهار سړک په پی 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 باندې ورکو او د کندهار څخه بیا تر هراته د کابل څخه تر مزاره او د همداسې جلال آباد ترانسپورتي لاره ده دونه په سر برابر لاره نه ده. نو دا عمومي شعراوې چې دي په دې کې بیا مثلا ملت ته څومره فایده رسوي حکومت ته څومره فایده رسوي هغه کمپنۍ څومره دا پی 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 ډول باندې ستاسو لپاره ډېر نور ویډیوګانې هم جوړوم او پلانونه هم جوړوم که کوم کمپنۍ غواړي چې مثلا په سرمایه‌ګذاري وکړي پیسې ورسره وسي بیا زه دوی ته کمپنۍ د پی 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 دا څه ورته ورکوم پلانونه ورکوم. موږ د راجستان تحقیقاتي مرکز سره چې په هند کې دی د هغوی سره نږدې 100 نفره دوکتوران ناست دي او دوی به په ډېر ښه پلانونه جوړوي نو د هماغه پلانونو په اساس باندې موږ ورسره کومک کوو تر څو دوی وسې کړی په افغانستان کې د پی 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 د هدرسه ډېر عایدات ترلاسه کړي. دا و د پی 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 درس دا و د چینایانو هم د تیلو پروژه په دې باندې انشاءالله چې ستاسو سر خلاص شوی دی نور په دې باندې تشویش مه ورته کوئ چې 10% دی 70% دی په دې باندې بس دومره مو سر خلاص دی پی 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 د پی 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 باندې چې تاسو پوه شوئ نور دغه ټوله پروسه چې د پی 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 ده نور ضرورت هم نشته چې زه پر تاسو باندې خبرې وکړم چې یاره په دې کې د پلانکي اخوان حق څو دی په دې کې د پلانکي حق څو دی دا د تیلو استخراج چې دی دومره ښه استخراج دی بس دلته میټر لګېدلی دی میټر اوړي بس چې میټر واوښتی هغه میټر په اساس باندې تاسو دا سره کوي خپل ګټه ځینې واخله فایده ځینې واخلي حساب کتاب. اوس نن سبا په پی 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 کې ډېر کنټرول راغلی دی هر څه کنټرولېږي
هغه سړکونه هم چې پی پی پي ته ځي په هغه کې هم هلته کامري وزن سپېږي ټوله موټران شمېرل کېږي چې څومره موټران لاړه څومره موټران راغله او څومره پیسې وسوه څومره نه سوه دا ټول دولت هم کنټرولولی شي هغه خصوصي سکتور هم کنټرولولی شي نو د دې په ادرسه باندې نور تشویش مه ورته کوئ دا و د آمو زون په هکله باندې چې د تیلو پروسس د چینایانو سره موږ لرو تر بیا هم په الله سپارم